خبرونو سرټکی سعودي عربستان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لومړی پړاو مذاکرات پای ته ورسېدل. ملي تدارکاتو کمیسیون د 1.5 میلیارډ افغانیو په ارزښت 11 پروژې منظور کړې. ملګري ملتونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانو شخړو په تړاو پریکړه لیک تصویبوي. خوست کې د قصاص حکم تطبیق شو. او سپینه ماړی امریکا ته د ټولو لیږدول شوي افغانانو بیا څېړنه کوي. او اوس هم بشپړ خبرونه. سعودي عربستان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لومړی پړاو مذاکرات پای ته ورسېدل. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د افغانستان او پاکستاني پلاوي ترمنځ مذاکرات یو ځل بیا بې نتیجې پای ته رسېدلي. راپور کې د سرچینو په حواله راغلي چې د تړلو دروازو تر شا دغو مذاکراتو کې دواړو لورو له نرمښت ښودلو پرته خپل مخکني دریځونه مطرح کړي دي. د راپور له مخې ښایي څه موده وروسته ریاض کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو بل پړاو هم ترسره شي. د ریپورټونو له مخې د طالبانو حکومت په پلاوي کې د کورنیو چارو مرستیال وزیر رحمت الله نجیب، د سیاسي کمیسیون غړی انس حقانی او د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي شاملو. د نومبر په لومړیو کې په استانبول کې د ترکیې او قطر په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دریم پړاو له خبرو وروسته دا لومړی ځل دی چې دواړه غاړې بیرته د خبرو میز ته ستنیږي. ملي تدارکاتو کمیسیون د 1.5 میلیارډ افغانیو په ارزښت 11 پروژې منظوري کړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخون په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډه کې د 1.5 میلیارډ افغانیو په ارزښت 11 پروژې منظور کړي دي. د یاد ریاست د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې شاوخوا 13 پروژې د منظورۍ لپاره وړاندې شوي وې چې د 1 میلیارډ او 538 میلیونه افغانیو په ارزښت ترې 11 پروژې تصویب شي او په 15 نورو پروژو کې یو لړ تعدیلونه راغلل. د خبرپاڼې له مخې په تصویب شوو پروژو کې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ یتیم تپې د تحکیماتو نه هم لړ، د غور هوایي ډګر د زغرلیکي ترمیم، د کابل نړیوال هوایي ډګر د حفظ و مراقبت قراردادونه او د بغلان د دهنه غوري څه باندې 18 کیلومتره سړک جوړول شامل دي. دغه راز د پکتیکا د زرګرانو ګردیز ښار سړک جوړول، د شمال ډبرو سکرو دولتي شرکت ته د معدني وسایلو پیرل، د افغان ټور شرکت لپاره د اړتیا وړ موټرو پیرل، له قرهباغ او مقر څخه تر شاجوی پورې د سب سټیشنونو جوړول او یو شمېر نورې پروژې هم شامل دي. ملګري ملتونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانو شخړو په تړاو پریکړه لیک تصویبوي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي ټاکل شوي چې امنیت شورا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانو شخړو اړوند یو پریکړه لیک تصویب کړي. د معلوماتو له مخې په دغه پریکړه لیک کې به له دواړو لورو غوښتنه وشي چې د لا زیاتو پوځي اقداماتو مخنیوی وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ترکیه، قطر او سعودي عربستان کې مذاکرات ترسره شوي خو کومه مثبته پایله یې نه ده ورکړې. امیر خان متقي د تاجکستان له بهرنیو چارو وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د تاجکستان بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د یاد وزارت خبرپاڼه کې راغلي چې دغه مکالمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو، اقتصادي همکارۍ، سرحدي وضعیت، امنیتي همغږۍ او سیمه ییزو ابتکاراتو په اړه خبرې شوې دي. خبرپاڼه کې همداراز راغلي چې ښاغلي متقي د تاجکستان په خاوره کې پر چینایي وګړو د وروستي برید غندلو ترڅنګ د ګډو اقداماتو او سرحدي امنیت د پیاوړتیا غوښتنه کړې. بلخوا تاجک وزیر د مثبتو اړیکو ملاتړ کړی او د ګډو دښمنانو پر ضد یې د همکارۍ ژمنه کړې ده. یونیسیف وایي چې ختیځ زون کې زلزله ځپلو ماشومانو ته 200 لنډمهالي تعلیمي مرکزونه پرانیستي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو ماشومانو ته د زده کړو 200 لنډمهاله مرکزونه پرانیستي چې شاوخوا 6,000 ماشومان، انجونې او هلکان پکې په زده کړو بوخت دي. یونیسیف ویلي دا ماشومان لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري چې د زده کړو ترڅنګ د ژوند نورې اړینې اسانتیاوې هم ورته چمتو شي. شاوخوا 3 میاشتې مخکې د افغانستان ختیځ په 13 کونړ مرګونو او ویجاړونکو زلزلو ولړزاوه چې څه باندې 2000 کسان پکې مړه او زرګونه نور ټپیان شول. خوست کې د قصاص حکم تطبیق شو.
د راپورونو له مخې د منګل په نوم دغه 50 کلن وګړي لس میاشتې وړاندې د خوست په علیشیر ولسوالۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 14 غړي وژلي وو. د خوست والي ویان مستغفر ګوربز وایي چې ولایتي مسؤلین او نور مصلحین د پیښې د قربانیانو کورنۍ غړو ته ورغلل څو هغوی د قاتل د بخښنې لپاره راضي کړي، خو هغوی ونه منله. د قصاص شوي تن سره یې 2 زامن احمد الله او حفیظ الله هم نیول شوي چې د مسؤلینو په وینا دوی به هم په خپل وخت له ورته برخلیک سره مخ شي. د خوست مرکزي لوبغالي ته نن سهار زرګونه خلک ورټول شوي وو تر څو د قصاص شیبې په خپلو سترګو وویني، خو خلکو ته له وړاندې ویل شوي وو چې کامرې او کامره لرونکي موبایلونه به له ځان سره نه وړي. د ایران سرحدي ځواکونو 10 افغانان په ډزو وژلي. د فراه امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤل محمد نسیم بدري ویلي تېره شپه د دغه ولایت 10 تنه اوسیدونکي چې غوښتل یې په ناقانونه توګه ایران ته واوړي د دغه هیواد د سرحدي پولیسو له لوري په ډزو وژل شوي او 2 تنه لا هم ورک دي چې د موندلو هڅې روانې دي. هغه زیاته کړې چې دغو ځوانانو غوښتل د 28 میل بندر له صفري نقطې څخه ایران ته د کار لپاره واوړي. د نوموړي په وینا چې دوی به د ډزو د شرایطو په اړه له ایراني چارواکو څخه وضاحت غواړي. ایران په وروستیو کلونو کې د امنیتي اندېښنو او اقتصادي فشارونو له کبله د بې اسنادو مهاجرو پر وړاندې سخت اقدامات پیل کړي دي. سپینه ماڼۍ امریکا ته د ټولو لیږدول شوي افغانانو بیا څېړنه کوي. سپینې ماڼۍ یو ور بیا ټینګار وکړ چې د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول شوي افغانانو بیا څېړنه کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند کارولین لیویټ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د ټرمپ اداره اوس په فعاله توګه د جو بایډن لخوا هیواد ته راوستل شوي ټول افغانان بیا څېړي او په وینا یې هر هغه څوک چې د امریکا ملي امنیت او اتباع ګواښي ایستل کیږي به. د نوموړي په وینا چې د پخواني ولسمشر بایډن لخوا لږ تر لږه 1 لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي، خو د افغانانو د انتقال یوې مدافع ټولنې افغان ایواک مسؤلینو ټینګار کړی چې د یوه شخص د کړنو لپاره باید ټول افغانان مجازات نشي. چین په تاجکستان کې د خپلو وګړو غوښتي چې له افغان تاجک پولې وځي. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ګډې پولې په شاوخوا کې د 15 چینایانو له وژل کېدو او د 15 نورو له ټپي کېدو وروسته چین له خپلو شرکتونو او کارکوونکو غوښتي چې سمدستي د تاجکستان له هغو سیمو وځي چې د افغانستان سره په ګډه پوله پرتې دي. د تاجکستان د ولسمشرۍ ماڼۍ مطبوعاتي دفتر ویلي چې 13 اونۍ کې د افغانستان له خاورې په 2 بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. ولسمشر امام علی رحمان امنیتي ادارو ته امر کړی چې وضعیت او د سرحدي امنیت د پیاوړتیا لپاره پر لارو چارو بیا کتنه وکړي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت هم د جمعې په ورځ د تاجکستان د ختلان ولایت په شمس الدین شاهین سیمه کې د 3 چینایي وګړو وژنه وغندله او زیاته یې کړه د لومړنۍ ارزونې او معلوماتو پر بنسټ په دې کې هغه کړۍ لاس لري چې په سیمه کې د ګډوډۍ، بې ثباتۍ او هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. بلخوا د بدخشان امنیتي مسؤلینو خبر ورکړی چې پر چینایي وګړو د وروستي وسوال برید په تړاو یې 2 کسان د دغه ولایت په میامي ولسوالۍ کې نیولي دي. افغانستان له تاجکستان سره څه باندې 1450 کیلومتره ګډه پوله لري.